خو بل طرف تراته سوی چې مشر جوړې نو څنګه مشر بګوري لقد خلقنا الانسان فی کبد کله چې الله د کلی په نوم سورت نازل کړي کنه سورۃ البلد بلد وای کلی ته انګلیش کې ورته ویلیج وای د کلی د اصلاح د پاره الله سورت نازل کړي چې د کلی مشر بسنګي علاقه مشر بسنګي لقد خلقنا الانسان د ملک مشر بسنګي لقد خلقنا الانسان فی کبد الله وی دا انسان ما په مشقت کې پیدا کړي دے به همتی وی دے به مهنتی وی همت په پکی مهنت په پکی او دویم دا چې قران کریم فرمایي یقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد دا غپزړه کې با خوف خدای او بیا قرآن فرمائی فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ دا مظلومانو بخیر خواہی دا مظلوم بخیر خواہی دا ظالم رست کولی والا بنی دا مظلوم بخیر خواہی فک رقبہ دا کمزور سربا تعاون کئی دا کمزورو بخیال ساتی او اطعام فی یوم ذی مسغبا نو بیا پا آخر کے وئی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ سلور صفتون اللہ دا مشر خی چه دا سے مشر پکار دے خبر میں دی پوری کولا چه اللہ دی زمانگ نظام صحیح کی هر یو سړی وایي زه به ښه کوم او زه به ښه کوم څوک دا نه وایي چې زه به بد کوم خو الله دې د ښو توفیق ورکړي خو دا یاد ساتئ د نظام د ښه کولو دپاره په خپل منځ کې جګړو ته ضرورت شته د نظام د ښه کولو دپاره په خپل منځ کې جګړو ته ضرورت شته نه د نظام د ښه کولو دپاره خپل میاز کې د بیزته کولو ضرورت شته د یو بل د سپکولو ضرورت شته د یو بل د ښکته کولو ضرورت شته دا ضرورت خو د نظام د ښه کولو نه دی نظام د ښه کولو دپاره ضرورت د دې شي دی چې یو بل له عزت ورکا د نظام د ښه کولو دپاره ضرورت د اخوت او د بایچارې دی د نظام د ښه کولو دپاره د دیانت ضرورت دی د امانتدارۍ ضرورت دی د نظام د ښه کولو دپاره د یو بل سره د ورورولۍ ضرورت دی د نظام د ښه کولو دپاره یو بل سره د اوچتوالي ضرورت دی چې زه تاله اوږه درکم اوچت دې کما او ته ماله اوږه راکړي علما لیکي و انسان چې کله وفات شي نو دی وله اوږه ورکوي چې اوچت یې کا وی کنه انسان وفات شي هر یو اوږه ورکوي چې اوچت یې کا خو په ژوند دی هر یو د خپې نه راکاږي چې ښکته یې کا و یو سړی خوب ولیده نو خوب کې ولیدل چې یو جهنم دی سیبا او په جهنم کې چې دی یو کنده ده نور هم ډېر شی کندې دي په هغې کې جهنمیان راغونډي هغلته هم پې فرشته ولاړه ده چې هغې نه روزي دننه کوي بل ځای کې هم پې فرشته ولاړه ده په لویه کنده بله ده هلته نه هم چې څوک روزي دننه کوي وی دی یو کنده باندې فرشته نشته نو هغه مولانا صاحب ورته وی دا پښتانه دي وی دې ته فرشتې ته حاجت نشته وی ځکه دا یو چې په بره روزي بلې لاندې راکاږي څه کې هلته وی نا خوب تعبیر ورته وسته چې دا پښتانه دي دې ته د فرشتي ضرورت نشته چې ښکته کوي
وی دی چې یو روزي نو دا بل د خپې نه راکاږي سکه زه دې پکې یم ولې ته دې وزي یو بل لاندې راکاږي نو وی دې ته د فرشتي ضرورت هم نشته وی دا خوب دې دغه پښتنو د پاره دی زمونږ هم دغه حال دی قسم پر رب کې د چا دا سوچي چیرې دی خشي هر یو وی دې خراب شي او زه دې خشم او دا د حسد لومبنۍ خبره ده دې وغورځېږي چې زه اوچت شم دا د حسد لومبنۍ خبره ده او کله چې یو بنیاد د حسد او د بغض او د عداوت او د بنیتۍ د هغې نه جوړ شي مخکې به د هغې سالي خو الله دې صحیح نظام موږ له راکړي د قرآن او د سنت احکام موږ له راکړي او د هغې مطابق حکمران موږ له راکړي مشران را له راکړي والله لازم حیران دریان چې انسان سو په کوم طرف لاړ شو کومه لار اختیار کړو اصلاح به څنګه راځي امن به څنګه راځي اتفاق اتحاد به څنګه راځي یووالی محبت او اخوت به څنګه راځي د هغې حل به څه نو چې قرآن دې پرېښیي حل مشکله ده چې روباسي خو ها د موجوده نظام یو کړۍ د روانه ده خو دومره خو الله نه سوال پکې کوو چې خدای په دې نظام کې موږ مه جوبل کې د دې اتیانو په جنګ کې موږ مه غوبل کې موږ یو بل سره مه مشتو ګریوان کې موږ په عداوت او په دشمنۍ یو بل سره مه ودرې او الله که کم مشران هغه تا ته خوښ دي او د زمونږ د دې ملک د پاره ښه دي د اسلام او د دین د پاره د خدمت د هغې د پاره ښه دي د مسلمان د پاره ښه دي د دې ملک د بچي او د هرې ادارې د ښه کولو د پاره ښه دي نو الله تا نه غواړو که هغه هر څوک دي الله تعالی راولي الله دې موږ له هغه حکمرانان راولي هغه مشران دي الله راله راولي چې هغه د اسلام د پاره مخوي هغه د عوامو د پاره مخوي هغه د ملک د پاره مخوي هغه د ملک د چلولو د پاره مخوي الله دې هغه خلک موږ له راکړي که هغه هر څوک